تاسو سره یو تازه خبر شریکوم چې د مینا شمس په کور یو ډیر لوی غم راغلی دی. هغې سره څه شوي دي چې د درد او فریاد سره مخ ده، خپله یې همدلته په دې ویډیو کې وګورئ. قدرمنو، مینا شمس چې د پښتو په ډیرو ډرامو کې کار کړی دی، خو زیات وخت په AVT خیبر باندې د پروګرامونو کوربتوب کوي او په همدغه فن کې مهارت هم لري. دا خبر د هغې په باره کې دی چې هغه د یو داسې دردونکي حالت سره مخ شوې ده چې د خلکو زړونه ډیر زیات خفه کړي دي او مینوالو یې ورسره خپله غمرازي هم شریکه کړې ده. په فیسبوک باندې هغې یو پوسټ کړی دی چې د ژړا انداز کې دی او پکې لیکلي دي چې زما مشره خور وفات شوه او دا زما د کورنۍ لپاره یو ناقابل یقین خبر دی. د هغې په دې پوسټ باندې ورسره ډیرو خلکو غمرازي هم کړې ده، خدای واضح کړې نه ده چې خور یې د څه د وجې نه وفات شوې ده، ځکه چې هغې پوره تفصیل نه دی شریک کړی. قدرمنو، خور رښتیا هم ډیره خوږه رشته وي او بیا مشره خور خو لکه د مور حیثیت لري، یعنی که د یو چا مور وفات شوي وي نو په مشره خور باندې هم د خپلې مور مینه ماتیږي. دا خبر د مینا شمس د کورنۍ دپاره رښتیا هم دردونکی دی. موږ به دعا کوو چې الله تعالی دې د دوی کورنۍ ته صبر ورکړي او الله پاک دې ورته جنتونه ور په برخه کړي، ځکه چې کوم انسان مړ شي که د هغه ژوند هر څنګه وي خو دعا ورته کول پکار دي، ځکه چې هغه مړ شي او مړ سره بیا معامله د الله پاک وي، د انسانانو ورسره هیڅ کار نشته. د مینا شمس باره کې دا خبر تر همدې ځایه. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي.